الرحمن الرحیم تر هر څه له مخه ټولو ګډونوالو ته نبوي تحفه چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه وړاندې کوم. د ټولو محترمو رئیس صاحبانو د ولایت مقام د استازو وسیق صاحب د ټولو په اجازه لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده اقتصاد ریاست څلور عمومي دندې ډېرې لري خو عمومي دندې یې څلور دي. لومړی همغږي. اقتصاد ریاست د ټولو اداراتو تر مابین همغږي کوي. مثال که مسیق ته کوم مشکل پیښ شي یا د ادارو تر مابین څه مشکلات پیښ شي همغږي یې کوي. یعنی په هر سکتور کې په میاشت کې یو ځل جلسه کوي او د اقتصاد په ریاست کې خپله میاشتنۍ جلسې کوي. په دې جلسو کې که چیرې مثال یو ځای له مرستو پاتې یا انکشافي خدمتونه نه وي سوي هغه له مؤسساتو یا له اړوندو ادارو سره شریکوي. یا مثلا په دې جلسو کې د مؤسساتو او د مسؤلینو تر مابین کومه ستونزه پیدا کېږي هغه هم حلوي. که چیرې په سکتوري جلسو کې دا ستونزې حل نه شي بیا په اقتصاد ریاست کې میاشتنۍ جلسې دي په هغه کې حلوي. او که هلته هم حل نه شي بیا په ولایت مقام کې ولایتي پراختیایي کمیټې غونډه یا بي ډي سي غونډه جوړېږي بیا هغه ستونزې هلته حلوي. دویمه برخه نظارت ده. اقتصاد ریاست له ټولو بشري مرستو او انکشافي پروژو په ولایت کې څارنه کوي چې په هغه کې کومې نیمګړتیاوې او نواقص پیدا شي هغه له سکتوري ادارو او مؤسسو سره په پوره همغږۍ سره حلوي. درېیمه برخه پلان جوړونه ده. اقتصاد ریاست د ټولو اتو سکتورو څخه د پروژو لومړیتوبونه راټولوي او هغه پروژې کې راښیي چې تر نورو پروژو یې لومړیتوب ډېر وي نو له هغې یو جامع پلان جوړوي او له سکتوري ادارو او ولایت مقام له تاییدۍ وروسته وزارت ته لیږي. څلورمه برخه چې د هغه د سړي سر عاید زیاتول یا د اقتصادي وضعیت تحلیل. د ولایت اقتصادي وضعیت تحلیلوي. لکه اوس په زابل ولایت کې 40 مؤسسې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي چې 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده یا په حرفوي زده کړو کې یا د چک ډیمو په جوړولو کې. او همدارنګه په دې ولایت کې په 1403 کال کې 2,00,000 کسانو مرسته اخیستې ده چې 22,000 زده کوونکو ته بسکوټ ورکول سوي دي او 18,000 زده کوونکو ته غوړي ورویشل سوي دي چې ټولې په 1403 کال کې 119 میلیونه افغانۍ په خلکو باندې ویشل سوي دي. د کرنې په برخه کې 10,000 مټریکه ټنه کیمیاوي سرې او عضوي تخمونه کیمیاوي سرې او اصلاح سوي تخمونه ویشل سوي دي. په ټوله کې ووایو چې په زابل کې د 4 میلیارده افغانیو په مصرف باندې انکشافي پروژې تطبیق سوي دي چې 3.5 میلیارده پروژې د اسلامي امارت په مالي لګښت باندې لکه د عمومي سړکونو جوړول د دولتي ادارو تعمیرات جوړول جوړ سوي دي. همدارنګه 22 پروژې د غیر امارتي مؤسساتو لخوا د 500 میلیونه افغانیو په ارزښت تطبیق سوي دي. او د پنځمه برخه چې د اقتصادي وضعیت تحلیلوي. اقتصاد ریاست د سکتوري ادارو سره په همغږۍ یو اقتصادي طرحه جوړه کړې ده چې په هغه کې هغه د دې ولایت اقتصادي او تولیدي ظرفیت ته کتنه کړې ده چې دا ولایت په اقتصاد په برخه کې کوم ظرفیت لري. نو په دې برخه کې یو د شمولزو ګمرک راخیستی ده د خرني بند جوړول یې راخیستی دي چې دغه دوه په لومړیتوب کې راوستلي دي چې طرحه جوړه سوې ده. ولایت مقام تاییدۍ ته تللې ده چې لا خورا چې مرکز سره به شریکه شي. او همدارنګه د صنعتي پارک جوړول د کرنې او مالدارۍ په برخه کې شته ظرفیتونه چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي هغه هم طرحه جوړه سوې ده ولایت ته تللې ده چې ولایت له منظورۍ وروسته به انشاءالله له مرکز سره شریکه شي. او د پلان جوړونې په برخه کې ولایتي پراختیایي پلان باندې کار شروع ده. نو انشاءالله به 5 ورځو کې به راتلونکي 5 ورځو کې به پوره شي او مرکز سره به شریک شي.